السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هیله من یم چې راته روغ او جوړ او د صحت فقالیو کې به نغښتي وئ. ګرانو ملګرو، نن ورځ ستاسو ته راغلی یم د یوې نوې په زړه پورې ویډیو سره. په دې ویډیو کې به درته د وټساپ د چینل د سیټینګ په اړه یو څه معلومات درکړم چې تاسو پرې پوه شئ. که تاسو هم د وټساپ چینل لرئ نو دغه ویډیو پوره وګورئ، تر پایه یې وګورئ چې د وټساپ په چینل پوه شئ. ځینې مهم سیټینګونه یې هم درته وښیم. رابشئ په وټساپ به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په وټساپ ورته کلیک واخیستئ بیا به تاسو راشئ خپل چینل ته. ښه بیا به په دې اپډیټ ورته کلیک واخلئ. تاسو ته یې په دې بیخ کې وینئ دلته په دې اپډیټ په دې به ورته کلیک واخلئ. دلته چې تاسو کوم چینلونه فالو کړي وي هغه هم درته رااخلي او کوم چینلونه چې ستاسو خپل وي هغه هم درته رااخلي. مثلا موږ دلته یو دغه چینل فالو کړی دی، یو دغه چینل هم فالو کړی دی، یو مو دغه فالو دی، یو دغه دی او دغه لومړی او د دریم یو د اخري یو دا چې دی دا بیا زموږ چینلونه دي. نو راځم په دې لومړي ورته کلیک واخلم حدیث نبوي په دې ورته کلیک مثلا موږ په دې چینل ورته کلیک واخیسته دا زموږ چینل دی 6K ممبرز لري. رابشئ په دې فاست سیټینګ به ورته کلیک واخلئ. 6,470 ممبرز لري زموږ چینل او بیا به تاسو راشئ دلته راشئ په دې دریو خانو به ورته کلیک واخلئ او لومړی دلته درته وښیم چې دلته څه کیږي. دلته به ورته کلیک واخلئ په دې دریو خانو دلته په دې بیا ایډیټ ورته کلیک واخلئ. دلته په لومړي سر کې تاسو دلته کولی شئ چې خپل عکس ورته بدل کړئ. موږ خو دا عکس ورکړی دی. دلته تاسو خپل عکس بدلولی شئ. دلته کولی شئ چې تاسو خپل نوم ورته ورکړئ او دلته بیا تاسو کولی شئ چې خپل بایو ورته انتخاب کړئ. بیا په دې سیو چینج لاندې اپشن ورته کلیک واخلئ. ستاسو دغه ایډیټ چینل به نوم او عکس بایو به یې ایډیټ شي. نو دغه زموږ بایو دی، دا وینئ خپل نمبر پکې ورکړئ، چینل لینک پکې ورکړئ او دلته بیا تاسو ته دویم اپشن که ښکاري فارورډ دی. فارورډ په دې معنی چې خپل چینل یو چاته فارورډ کولی شئ. په همدې وټساپ کې کولی شي خلک جوین شي. ستاسو د دغه لینک له لارې د دغه فارورډ له لارې خلک کولی شي چې جوین شي. دویم هم شیر دی، دا هم د هغه معنی لري چې کله په شیر کلیک واخلئ یا یې ټلګرام ته شیر کړئ یا یې فیسبوک ته یا ټیک ټاک ته شیر کیږي. دا په دې معنی. بیا چې تاسو راشئ په لاندې سی آل ورته کلیک واخلئ. دلته ستاسو چینل بوسټ ښیي چې ستاسو چینل په دې وروستیو کې څومره بوسټ شوی، څومره کم شوی دی، څومره ویوز، څومره خلک دي. نو یوه مهمه خبره بله هم درته پرېږدئ چې په دې انسایډس کې درته ښیمه. لومړی لیکلی دي اکاونټ ریچ اکاونټ مو کوم ځای ته رسېدلی دی. دلته زموږ اکاونټ لږ سلو شوی دی. په دې زیړه خانې وینئ دلته زموږ اکاونټ لږ سلو دی. دغه د چینل خپل اکاونټ دی دغه درته ښیمه. دا ګروت دی، دا بیا وده ده او دلته ټاپ ریژن چې دي یعنې تکړه اوسېدونکي چې دي، فعال اوسېدونکي چې دي 90.8% 1.6 ممبرز له افغانستان څخه دي، یعنې تکړه. 1.5 فالوورز لري. فالوورز یې چې کم شوي دي 282 فالوورز یې کم شوي هم دي او د په دې څنګ کې دا بیا فیصدي ښیي. بیا چې تاسو راشئ په دې ګروت ورته کلیک واخلئ. راځم اوس په دې ګروت ورته کلیک واخلئ. دا هم همغه معنا لري. نو همغه معنا لري. بیا به تاسو راشئ په دې ځای چې ورته کلیک واخلئ. دلته تاسو ته ښایي چې 50% ستاسو دغه چینل دومره ښکته شوی دی، دومره پورته شوی دی. زموږ په دې چینل په دې وروستیو کې لږ ښکته شوی دی. په لومړیو کې ډېر ښه و، په دې منځ حالت کې په لومړیو کې ښه و، په منځ حالت کې بیا له لومړي څخه هم ډېر ښه و، خو په دې وروستیو کې بیا له منځ څخه لومړي حالت څخه هم زیات لوېدلی دی. نو دا دلته تاسو ته دا ښیي. او بل چې دی نیټ فالوورز 960 فالوورزو ان فالو کړی دی او فالو کړی دی. 9 نفرو فالو کړی دی او ان فالوز چې دی 960 ان فالو کړی دی. 9 نفرو نورو هم فالو کړی دی. دریم ته چې راشئ تاسو ته دلته بیا فالوورز ښیي. فالوورز دی دا فالوورز دي. دلته یوه مهمه خبره شته چې لومړی کې درته لیکلي دي 6.1 ممبرز له افغانستان څخه دي، 200 فالوورز له پاکستان څخه دي، 190 فالوورز له ایران څخه دي. دا تاسو ته په دې معنی. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مې ویډیو خوښه شوې وي د نورو ویډیو لپاره زموږ له همدې چینل سره اوسئ او دا چینل زموږ درسره فالو کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.